په سیول هسپتال کوټه شهرت لرونکی د بلوچستان ایالت دویم لوی سنډیمن روغتون دی. له شاوخوا 6 میاشتو راپهیسې ځوان ډاکټران نه ورته راځي. دوی احتجاج کړی او د هسپتال بېلابېلې څانګې یې بندې کړي او دلته مریضان نه ګوري. د چارواکو په وینا تر احتجاج وړاندې د روغتون ته په یوه ورځ کې په زرګونه ناروغان د بلوچستان له بېلابېلو سیمو څخه د مفت علاج په موخه راتله. په روغتون کې د بیړنیز یا امرجنسي پر وخت د لومړیو درملنو څانګه یې که څه هم پرانیستل سوې، خو د ډاکټرانو د نشتوالي له کبله ناروغان سرګردانه ګرځي. د کوچلاغ پوټي کلي اوسیدونکی محمود حیدري خپل کشر ورور 4 ورځې وړاندې راوړی. وایي ورور یې پر سر ضربه خوړلې، خو د علاج لپاره یې کوم ډاکټر تر اوسه نه دی موندلی. مریض مو مشکلات لري، تروما مریض دی، د سر ضربه یې خوړلې ده. د تروما سنټر ته مو راوړی دی. د ډاکټرانو د نشتون له وجې څخه مریض تر اوسه پورې بې پوښتنې بې پرسه پاته دی. مشکلات په نورو برخو کې نشته. مشکلات دلته هر ډول اسانتیا شته، د مشینرۍ په برابر باندې، د تداوي په برابر باندې هر ډول اسانتیاوې شته، خو د ډاکټر د نشتون له وجې څخه مریضان تر اوسه پورې داسې بې پناه پاته دي او د مریضانو مشکل د رسیدګي نه ده سوې. وجه دا ده دلته یو اوازې خپرېږي، د اوازو د لامله څخه دغه یو دغه دی چې مثلا د ډاکټرانو یو هړتال جوړ شوی دی. د هړتال په مقابل کې ډاکټران د هسپتال ته رسیدګي نه کوي او د مریض مشکلاتو د حل لاره نه پیدا کېږي. آغا محمد له چمن ښار څخه د کوټې وسیول روغتون ته راغلی. وایي د شخصي هسپتالونو د علاج وس نه لري او دلته د ډاکټرانو د هړتال له کبله په واډ کې داخلېدای نه سي، ځکه له تېرو 3 ورځو راهیسې پر سړک و اوسېدلو ته اړ کړل سوی. کوشش مو کړی ورغلي یو لمر ځای نه درکوو، بالا دلته راغلو. پر دغه ځایه ټکر مو ښتی، دا سترګې عملیات کېږي. موږ وایي دغه غاښونه یې خلاص کړه، دوی وایي 4-5 شپې بعد یې خلاص کړه. موږ وایي خلاص یې که بالا موږ یې دلته درملنه کوو، بالا ځو، دوی عدل وږه نه راکوي. له ځوان ډاکټرانو سره په احتجاج کې د شریک تنظیم پیرامیډکس بلوچستان مشر جمال شاه وایي دوی که په هسپتال کې احتجاج ختم هم کړي او په ډیوټیو حاضر هم سي، خو ګټه یې ځکه نسته چې په روغتونونو کې ماشینونه، اسانتیاوي او د مریضانو لپاره ضروري دواوې نسته، ځکه خو یې په احتجاج لاس پورې کړی دی. سیول او بی ام سی کې د زړه د روغتون دپاره چې کوم مشینان لګېدلي دي هغه دا ټیم د 1 کال څخه خراب پراته دي. ایم آر آی مشین نسته. په دا ټیم په ټراما سنټر چې اوس هم کومه یو ټراما وسي، یو اسکیډنټ وسي چې په پښتو کې ورته وایي، هغه دا ټیم چې په دا ټراما سنټر له راوړي دلته د مش سره یوه اپریشن تیټر دی، یوه اپریشن تیټر دی او دغسې د مش سره دلته چې دی ایم آر آی مشین په دا هغه کې موجود نه دی، سی ټي سکین مشین نه دی. کوم چې زموږ دا ټیم د معایناتو کوم ځای دی په اردو کې چې ورته وایي لیبارټرۍ، دا ټیم 24 غنټې فنکشنل نه ده. د سیول هسپتال څخه نیولي بیا په ټوله کوټه کې چې کوم هسپتالونه دي دا ټیم د اف سی او د پولیس او د رینجرزو د دغه په حواله دي. د توپک په سایه کې به ډاکټر څه ته را علاج کوي. ځوان ډاکټران د تیر کال د اکتوبر له میاشتې څخه پر احتجاج دي. د احتجاجونو او لاریونونو پر وخت یې وار وار له پولیسو سره اخوډب هم رامنځته سوی. د ځوان ډاکټرانو د تنظیم د چارواکو په وینا د ملک د نورو ایالتونو په څیر دی په روغتونونو کې ورته اسانتیاوي، ماشینونه، دواوې د ورکولو ترڅنګ دي و دوی ته مراعات او نوو ډاکټرانو ته دې نوکرۍ ورکړل سي ترڅو ښه خدمت وکړي. د بلوچستان ایالتي حکومت په دې اړه له ځوان ډاکټرانو سره د دوی د غوښتنو د منلو ژمنې کړي او ویلي چې ډاکټران دې خپل احتجاج ختم کړي، خو ډاکټران وایي چې حکومت خپلې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي او له ځنډه کار اخلي. په دې اړه مو د بلوچستان ایالت د صحت له وزیر، له سکریټري او د ایالتي حکومت له ویاندې فرا عظیم شاه څخه حکومتي دریځ معلومول وغوښته، خو د ریپورټ د جوړولو تر وخته کوم ځواب راته را نه کړل سو. څه موده وړاندې د بلوچستان ایالتي حکومت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پر احتجاج ناست ځوان ډاکټران په خپلو تنخواګانو کې اضافه کول غواړي او که چیرې ایالتي حکومت د ټولو ډاکټرانو په تنخواو کې اضافه وکړي نو دا به اربونه روپۍ جوړې سي، کوم چې د ایالتي حکومت له وسه وتلې خبره ده. حفیظ الله ستوري شیراني، وی او ای ډیوا کوټه.